د دننه په افغانستان کې کوم کارونه کړي وو او په عین حالت کې هغه تاجک ملګري چې حسيب قوای مرکز ته د یو اتل په سترګه ګوري څنګه هغوی پوه کړو چې په دې کار باندې دوی خپل قوم ته سپکاوی کوي. ما ته جالبه خبره ده یا زه حیران په دې شوم چې اوس هم دننه په افغانستان کې داسې خلک شته چې حسيب قوای مرکز ته اتل وایي او ځکه ورته اتل وایي چې د دوی سترګې تبعیض وړاندې کړي دي، هغه که پښتانه دي، هغه که تاجک دي، هغه که ازبک دي، هغه که هزاره دي. او په دې کې شک نشته هغه خلک چې طالبانو دوی ته جسمي صدمه رسولې دوی اوږدی چلند کوي او دوی حاضر دي چې هر انسان اتل وبولي تر څو وشي کولی د طالبانو د شر نه خلاص شي. اما په یاد مو اوسي چې کله هم تاسو اوږدی چلند کوئ، تاسو د دې په ځای چې خپل دښمن کمزوری کوئ خپل دښمن ځواکمنوئ. او د همدې د خاطره زه نن چلنج ورکوم چې که چېرته په تاجکانو کې یا که چېرته په پښتنو کې کوم ملګری پیدا شو چې زما په ننني بحث کې ما اوپن چلنج کې او ما ته قناعت راکړي چې حسيب قوای مرکز په خپل ژوند کې یو سم کار کړی، زه حاضر یم چې د ټولو په مخ کې لایف راشم او د هغه په حق کې یو غوایه حلال کم او قرباني وکم او زه د هغه په حق کې دعا وکم. اما د یو قاتل په حق کې دعا کول زه فکر کوم دا تېروتنه ده. که چېرته تاسو ووایئ چې ابو جهل مړ شوی دی نه باید په اړه یې بد ووایو او راځئ د ابو جهل په حق کې موږ فاتحه ونیسو، زه فکر کوم دا غلطه خبره ده. او ولې زه حسيب قوای مرکز پرتله کوم د ابو جهل سره؟ ځکه دی د وخت فرعون و او تاسو نشئ کولی د وخت د فرعون دفاع وکئ. او زه د هغه خلکو نه یم چې کله نیوکه کوم د اسنادو او د ریفرنس په اساس یې کوم، نه دا چې کینم فقط د اوږدې په اساس د یو چا په عقله باندې بد و رد ووایم. حسيب قوای مرکز په حسيب پنجشیري باندې هم مشهوره و. دا په کال 1992 میلادي کې په آبدره کې پیدا شوی و او کله چې دا پیدا شو په آبدره کې د ماشومتوب نه دا ډیر زیات لوچک و. د ده په اړه ویل کېږي چې د کلي خلک د ماشومتوب نه د ده نه په عذاب و، ځکه د کلي د خلکو ماشومان به یې پتنګول، د کلي د خلکو انجونې به یې پتنګولې او د دې له امله ده ته چې دی ډیر زیات مشکلات پیدا کېده او د ده کورنۍ په ډېرو سختو جنجالونو کې وه چې له امله یې حسيب قوای مرکز د خپل کلي نه شړل کېږي او مور و پلار یې دا حق کوي کله چې دا یوازې 15 کلن ځوان دی. پس تاسو فکر وکئ په 15 کلنۍ کې چې یو انسان د خپل مور و پلار له خوا حق کېږي او ورته وایي. پس تاسو حسيب قوای مرکز د حسيب قوای مرکز په وړاندې آرګومنټس په توګه باید ومنئ. مثلا شکيب وایي چې زه 22 کلن یم، یو نفر راځي وایي چې نه شکيب 22 کلن نه ده، شکيب 15 کلن ده. اوس ته ورته وایي چې وسړیه زه د شکيب ویډیو لرم چې په خپله یې ویلي چې زه 22 کلن یم، ته وایي چې نه شکيب چې په خپله ویلي غلطې ویلي زه صحیح وایم. سو دا دوه ارګومنټس کېدای شي. پس کله چې تاسو غواړئ د حسيب قوای مرکز بیکګراوند مطالعه کوئ، د ده ماشومتوب مطالعه کوئ، د ده اړیکې د خپلې کورنۍ سره مطالعه کوئ، تاسو باید آبدرې ته لاړ شئ ځکه دا سړی د آبدرې دی، په 1992 میلادي کې په آبدرې کې پیدا شوی. اوس تاسو شاید ووایئ چې ښه ده چې کله د لوچکۍ دوران تیر کړ، کله چې دا د ټولو نه ډېر لوچک و او د هغې نه وروسته چې کله د کور نه وشړل شو دا چیرته لاړ؟ حسيب قوای مرکز چې کله د کور نه شړل کېږي د پنجشیریانو پام کېږي ده ته چې دا یو د هغه لوچکانو نه دی چې مونږ کولی شو دننه په جمهوریت کې په ده باندې خپل هغه تاجک له منځه یوسو کوم چې زمونږ چورو چپاول ته مشکلات پیدا کوي. او د همدې د خاطره حسيب قوای مرکز په NDS یا په ملي امنیت کې په کال 2014 میلادي کې نیول کېږي د ځانګړي عسکر په توګه. اوس مو په یاد اوسي چې حسيب قوای مرکز په 2014 میلادي کال کې په ملي امنیت کې د ځانګړې کتې د یو عسکر په توګه نیول کېږي او د ده وظیفه تر 2013 کاله پورې دوام کوي چې په مجموع کې د ده په ملي امنیت کې کار یا وظیفه 4 کالو دپاره دوام کوي.
یعنی دا په ملي امنیت کې د 4 کلونو دپاره د یو ځانګړي عسکر په هغې وخت کې د ملي امنیت مشران څوک وه نبیل او ستانکزی و. په ابتدا کې نبیل د یو څه وخت دپاره، بیا هغه لرې شو، ستانکزی راغی. پس شاید پوښتنه وکړئ چې حسيب قوای مرکز ولې 2 پښتانه نیسي د څه دپاره؟ د دو سره پښتانه اصلا کار نه لري، بلکې دا د یو عادي د ملي امنیت عسکر په توګه د پنجشیریانو لخوا نیول کیږي تر څو ورباندې هغه تاجکان ووژني کوم تاجکان چې د لنډغرو پنجشیریانو معنی دي. یو ساده مثال درکوم که چېرته غواړئ صحیح په دې باندې پوه شئ. یاماس یاوش او بکتاش یاوش د 2 پوهو تاجکانو په توګه راپورته شوه او ویلې چې مونږ نور نه غواړو چې دننه په افغانستان کې د مونږ نمایندګي یا د تاجکانو نمایندګي لنډغر وکړي. اوس باید یاماس یاوش له منځه لاړو او یاماس یاوش تا باید په چا له منځه وړی و؟ په حسيب قوای مرکز باندې. حتی یو ځلي خراساني راپورته شوی و د امرالله صالح په خلاف باندې او د خراساني د قتل ټیکه ورکول شوی و حسيب قوای مرکز ته تر څو هغه ووژني. پس حسيب قوای مرکز د پښتنو دښمن نه و. شاید زه وایم زما دپاره متل دی I don't get it. ځکه د طالبانو د راتګ نه وروسته هم حسيب قوای مرکز د تاجکانو لخوا استفاده کېده تر څو د سیاسي اړخ نه لنډغریزم رواج شي. پس حسيب قوای مرکز چې څومره ټارګېټ کلینګ کړی، چې څومره خلک یې وژلي، هغه ټول هغه تاجکان و چې دننه د تاجکانو په منځ کې د لنډغرو خلاف و. یاماس یاوش حسيب قوای مرکز له منځه یوړ. د خراساني دپاره حسيب قوای مرکز ته پیسې ورکول شوې وي. اوس زه پوهېږم چې ځینې ملګري چې دلته ماته ناست دي وایي چې شکيب تو متعصب هستی، تو دروغ میگی. حسيب قوای مرکز د 2014 کال نه تر 2013 کال کې په ملي امنیت کې د پویو تاجکانو وژل نه کول ته غلط یې. اوس 2019 کال کې بیا د دوی جګړه د ما سره نه ده، د حسيب قوای مرکز سره ده. ځکه په 2019 میلادي کې کله چې حسيب قوای مرکز د ملي امنیت نه وویستل شو، د یوه ویډیو خپره کړه او په دې ویډیو کې وویلې چې په ملي امنیت کې ماته د دې د خاطره وظیفه راکول شوې وه تر څو زه هغه خلک ووژنم کوم خلک چې د لنډغرانو نه خوښېده. په پنجشیر کې به چې یو پوی سړی پیدا شو، حسيب قوای مرکز ته به ویل چې ورشه له منځه یوسه. په بدخشان کې به چې پوی نفر پیدا شو، حسيب قوای مرکز ته به ویل شو چې ورشه له منځه یوسه. په مزار کې به چې یو پوی تاجک پیدا شو، حسيب قوای مرکز ته به ویل شو چې ورشه له منځه یوسه. بنان حسيب قوای مرکز د پوهو او اکاډمیکو تاجکانو قاتل و د 2014 نه تر 2013 پورې. او کله چې په ملي امنیت کې پنجشیریان پوه شو چې نور د ده نه استفاده نشي کوی، دی د ملي امنیت نه وشړه. دا سړی خپله راغی په خپله ژبه اقرار وکړه چې په ملي امنیت کې زه لنډغرو نیولی وم تر څو په ما باندې هغه خلک ووژني کوم خلک چې د دوی مخالفین دي. پس هغه ملګري چې ماته وایي چې ته دروغ وایي، زه وایم د حسيب قوای مرکز ویډیو وګورئ. 2019 کال کې حسيب قوای مرکز مشهوره شو. د 2019 کال نه مخکې حسيب قوای مرکز چا نه پیژنده. ولې نه پیژنده؟ د دې د خاطره چې مهمه پرزه نه وه. اما په 2019 کال کې دا ځکه مشهوره شو چې ډېره ستره ادعا یې وکړه. ده وویلې چې زما پنجشیریان ټول لنډغر دي، زه یې په ملي امنیت کې نیولی وم تر څو په ما باندې هغه تاجکان ووژني کوم تاجکان چې د علم خاوند دي، کوم تاجکان چې اصیلو تاجکانو ته حق او حقوق غواړي. پس د یو عام تاجک په توګه ته څنګه د حسيب قوای مرکز تر شا درېږي کوم چې مني چې اکثریت پوی پنجشیریان او تاجکان یې وژلي د دې د خاطره چې لنډغریزم کامیاب وسي. سو 2019 نه وروسته کله چې د دا ادعا وکړه او ټول لنډغر یې افشا کړه، په شمول د مارشال فهیم د زوی، په شمول د امرالله صالح، په شمول د عبدالله، په شمول د عطا محمد نور، د لست جوړ کړه. د ویلې چې عطا محمد نور حتی په ده باندې ځینې اختطافونه کوي.
د وویلې چې د مارشال فهیم زوی دته ځانګړي امرونه لیږي چې څوک باید له منځه یوسي ځکه د دوی د شورا سره مخالفت لري. د وویلې چې امرالله صالح ورته ځانګړي نومونه ورکوي تر څو لاړ شي په هغو چاپي ووهي او له منځه یوسي ځکه ګوندي تعصب لري. د هغې نه وروسته حسيب قوای مرکز ته جنجال جوړ شو. اوس امرالله صالح غوښتل دا ووژني، اوس د مارشال فهیم زوی غوښتل چې دا ووژني، اوس عطا محمد نور غوښتل چې دا ووژني ځکه دا سړی نو دو ته مشکل و. لکه څنګه چې خراساني یو وخت د دوی لخوا استفاده کېده، بیا چې کله خراساني دو ته مشکل جوړ شو دو غوښتل چې خراساني له منځه یوسي. نو دلته حسيب قوای مرکز پوه شو چې زما خبره خرابه ده او د شروع وکړه په شخصي بدماشۍ باندې. 2019 نه وروسته حسيب قوای مرکز پټ شو، شخصي بدماشي شروع کړه او په شخصي بدماشۍ کې کوم خپل ځانګړی ګینګ جوړ کړ، په هغې کې د بیرته بیا سوله وکړه د سیاسونو سره. بیرته امرالله صالح ته وویلې چې سمه ده ما یوه ویډیو خپره کړې وه، اوس زه تا د مجرم په توګه معرفي کړی یم، اما زه اوس کولی شم په شخصي شکل ستا امر ومنم. پخوا دې د دولت په منځ کې ماته 20,000 روپۍ معاش راکو، را باندې د خلک وژل، اوس د قاتل په سر تا نه پیسې اخلم. نو حسيب قوای مرکز پوره یوه منیو لرله او کیدای شي وایي چې دا منیو څه شی و. یو ساده مثال در کوم. اوله منیو د قتل و. هر هغه څوک به چې حسيب قوای مرکز ته مخ ته راته او دا به پوهېده چې د هغه نه بکس اخیستی شي، د هغه نه کمپیوټر اخیستی شي، د هغه نه موبایل اخیستی شي، د به قتلونه کول. او د دې قتلونو یوه ستره پروژه یې دننه په کابل کې په موټرونو کې د ټیکسیوان په توګه د ځانونو معرفي کول وه. د حسيب قوای مرکز دوه نفره به مخکې ناست و، یو به موټر چلو، یو به مخکې سیټ کې ناست و. تا ته به یې ویلې چې وروره شاره او شار میري، ته به چې په موټر کې ورسره کېنستلې مخ ته به لاړه، هلته به یې لنډغر ولاړو و به ویل چیرم بالا میکنیم، هغه نفر به چې راپورته که 3 نفره به شوه، د موټر په منځ کې به یې در پسې چاکو راوویست، درته به ویل چې سر دې ټیټ که، که دې سر نه ټیټه و په چاکو به یې وهلې. د هغې نه وروسته به یې تالاشي کړې، موبایل به یې درنه واخیست، پیسې به یې درنه واخیستې، بکس به یې درنه واخیسته، موټر به یې په یو کونج کې ودرو، په چاکو به یې ووهلې، د موټر نه به یې لاندې وغورځولې. دا یو برنامه وه د حسيب قوای مرکز. او په قوای مرکز کې په دغې کې زما یې دقیق نوم دی یاده وتلی دی، کوټې سنګي کې په قوای مرکز کې په دې ساحو کې متاسفانه په جمهوریت کې په ورځ کې د 5 نه تر 6 نفرو په چاکو وهل کېدل. تاسو هغه انسان ته اوس اتل وایئ چې هغه د عام ولس وینې خوړلې، چې هغه د عام ولس د موبایلونو غلو، چې هغه د عام ولس د پیسو غلو، چې هغه عام ولس په چاکو وهه. یعنی دومره بېشرفه انسان ته باید په تعصب کې اتل ووایئ چې هغه بېشرفه انسان به یو کراچیوان موټر ته جیګو، د هغه نه به یې 300 افغانۍ او یو نوکیا موبایل اخیسته او بیا به د بېغیرته هغه انسان په چاکو وهه، خوشې کوه به یې. یعنی جوړ یې نه پرېښوده، په چاکو وروسته د دې چې موبایل یې ورکوه، وروسته د دې چې پیسې یې ورکولې، بیا به یې 2 چاکو وهه، خوشې کوه به یې. او کله چې حسيب قوای مرکز نه په یو ویډیو کې پوښتنه کېږي چې کله ته خپله خزدوزي کوې ولې ستا افراد همیشه نفر په چاکو وهي، دی په جواب کې وایي بان کې مردم بترسه، پرېږده چې خلک وډار شي. پس تاسو چاته اتل وایي یار؟ زه په اسلام شک لرم، زه په ایمان شک لرم، زه د ابو جهل سره مقایسه کوم، تاسو یې اتل ګڼئ. پس که چیرته د تاسو اتل داسې خلک وي، پرته د شکه چې تاجکو ته به خلک کنځلې کوي، ځکه اتل باید یو راهزن وي، یو غلی، یو خزدوزي. بله موضوع چې ده کوله هغه یې د دوکاندارانو نه پیسې اخیستلې، کوم ته چې موږ په پښتو کې زه نه پوهېږم په پښتو کې یو جالبه لغت ورته وایو، کلنګ. ده به د خلکو نه کلنګ اخیسته. په کوټې سنګي کې په قوای مرکز کې بیچاره عام دکاندارانو پسې به ورتله، ورته به یې ویلې چې په میاشت کې به د 10,000 نه تر 10,000 روپیو پورې، په دې باندې ډاکومنټري شته، په دې باندې دکانداران شته دی چې حوزو ته لاړ دي، شکایتونه یې کړي او د هغې نه وروسته هغه دکانداران وژل شوي. په لیاز د خدای یو دوکاندار په کوټې سنګي کې یا باید حسيب قوای مرکز ته کلنګ ورکړی و، او که چیرته یې کلنګ نه ورکړی لاړو پوستې ته یې عریضه کړې وه، پوسته هم د حسيب قوای مرکز سره جوړه وه،
امیر ته ورته ویلي چې کوم دکاندار راغلی د تا نه شکایت کړی د هغه دکاندار به مړینه کېده د کوڅې په سر او چا به یې پوښتنه نه کوله او په دې شکل حسیب قوای مرکز کلونه په قوای مرکز کې د خلکو نه کلنګ اخیستی خلک مجبوره و چې هر دکاندار مجبوره و چې په میاشت کې د 10,000 نه تر 10,000 افغانیو دته ورکي ولې ورکي ځکه پوستې د سر لاس لره ولې ورکي ځکه ملي امنیت د سر لاس لره ولې ورکي ځکه امرالله صالح ځکه د مارشال فهیم زوی ځکه د عامر صاحب اوسنی زوی د سره لاس لره او دای درباري قاتل و پس زه د تاجکانو نه پوښتنه کوم چې که دا اتل دی امرالله ته به اتلي که دا اتل دی مارشال فهیم ته به اتلي که دا اتل دی عامر صاحب مسعود ته به اتلي تاسو ته د چی شي اتل دی خو پنشیر ته به درغی موبایل به یې درنه غلا کې کوی مرکز کې ټول پنشیریان و د تاسو نه کلنګ اخیسته په کوټي سنګي کې ټول پنشیریان و د تاسو جیبونه یې غلا کول یو عام تاجک د ماته ووایي چې حسیب قوای مرکز د ناموس محفوظه ساتلی یا حسیب قوای مرکز د ته پیسې ورکړي یا حسیب قوای مرکز د امنیت نه ساتنه کړي څومره چې جنسي تیری کړي څومره چې بچه‌بازي کړي څومره چې غلاوي کړي څومره قتل چې کړي حسیب قوای مرکز د تاجکانو په منځ کې کړي فکر کوئ حسیب قوای مرکز پښتون ته قتل کو فکر کوئ حسیب قوای مرکز پښتون نه کلنګ اخیسته فکر کوئ حسیب قوای مرکز د پښتون نه جیب زنی کوله نه حسیب قوای مرکز د تاجکانو په سیمه کې کلنګ اخیسته حسیب قوای مرکز د تاجکانو په سیمه کې غل و حسیب قوای مرکز د تاجکانو په سیمه کې چاره بشری و نه د پښتنو په سیمه کې پس حسیب قوای مرکز تر ټولو ستر دښمن د تاجکانو و نه د پښتنو یار تعصب کې مو دومره سترګې وړاندې دي چې د خپل مور د خپل خور د عزت خلاف د هغه چا اوس دفاع کوئ کوم چا چې ستاسو مور او خور او ښځې ته توهین کوو دا خو نه کیږي بل کار چې د کوو هغه غلاګانې وي کوم چې موږ خزدوزي ورته وایو او تاسو یوازې د خزدوزۍ نه خبر یاست او زه په هغې ډېر نه غږېږم ځکه تاسو ور له مخې خبر یئ او تر ټولو مهم کار چې د کوو ټارګېټ کلینګ یې کوو او کوم شی چې زه وایم په دې اړه دوسیې پرتې دي په ملي امنیت کې ملي امنیت وایي چې دا سړی قاتل دی ملي امنیت وایي چې دا سړی یاغي دی ملي امنیت وایي چې دې سړي خلکو نه کلنګ اخیسته ملي امنیت وایي چې دا سړی خزدوز دی ملي امنیت وایي چې دا سړی ټارګېټ کلینګ کوه د پارلمان وکیل به ورته زنګ وهه چې په فلاني ځای کې یو تجار دی فلانی کور دی دومره زامن لري فلانکی زوی اختطاف که د به د پیسهدارو خلکو زامن اختطاف کول د پارلمان د وکیل په زنګ باندې د به د خلکو وژنه کوله د امرالله صالح یا د عبدالله په زنګ باندې د به خلک ترور کول دا د یماس یاوش قاتل دی او بله مهمه موضوع دا ور کریمینل دی دا د جنگي جرایمو دښمن دی یو دانه دی زه نه غواړم نوم یې ووایم ځکه یو ډېر بې حیثیته سړی دی د پښتنو په منځ کې هغه وایي چې حسیب قوای مرکز دومره نر و چې کله طالبان ونیول هغو ته یې پیسې ورکړې او خوشې کړه حسیب قوای مرکز هېڅکله طالبان نیولي نه دي د 2021 کال نه حسیب قوای مرکز مبادل شوی او د سلیم شاهین په پروډکشن باندې حسیب قوای مرکز به د سلیم شاهین غوندې فلمونه ډکول د تاجکستان غرونو ته به پورته شو ویل به چې زه په سپین غر کې یم 4-5 دانې غریبان به په تاجکستان کې راوستل و به یې درول ویل به چې دا طالبان دي ماته تسلیم شوي 5-6 مخابرې به یې راواخیستې غلا به یې کړې هغه مخابرې به یې مخې ته کېښودې و به یې ویل چې دغه دی بس پنجشیر ولسوالۍ ته دننه شو او حتی د دې اړوند د عامر صاحب مسعود زوی احمد مسعود هم ویلي و چې نه باید داسې ویډیو خپرې کړو چې هغه خلکو ته د باور وړ نه یعنی د سلیم شاهین پروډکشن دومره ستر مخ ته یوړ چې نور خلک پوهېده چې حسیب قوای مرکز فقط د سلیم شاهین غوندې فلمونه ډکوي او کله چې دی پوه شو چې نور خلک پوه دي د ما په فلمونو باندې ګپ نه خوري وویل خیر راځئ یو ځل په رښتیانو لاړ شو سپین غر ته او کله چې په رښتیانو راغی چې په خپل ژوند کې د لومړي ځل دپاره د طالبانو په خلاف باندې یو فلم لږ څه حقیقي ډر کړي یعنی حداقل هغه اصلي غرونو ته لاړ شي او یو ویډیو جوړه کړي حسیب قوای مرکز جنگ ته نه و راغلی حسیب قوای مرکز آزادۍ ته نه و راغلی حسیب قوای مرکز د طالبانو سره مخامخ کېدو ته نه و راغلی او ته جالبه ده چې زما خلک په تبعیض کې واقعا وړاندې دي
یو انسان چې جنگ ته راځي هغه په هغسې موټرو کې نه راځي کوم موټر چې جنګي نه دي. یو انسان چې جنگ ته راځي هغه په 2-3 توپکو سره نه راځي. حسيب قوای مرکز فقط پټ راغلی و د 2 موټرو سره تر څو په سپین غر کې یو فلم ډکي او منډه کي او د دې فلم نه کاکا سمې سادات د دې فلم نه زموږ مشر سیاف د دې فلم نه دوستم د دې فلم نه احمد مسعود تبلیغاتي ګټه واخلي. په اوسنی شرایطو کې کاکا سیاف، محقق، د عامر صاحب زوی سمې سادات دوی یو هم دا جرأت او غیرت نه لري چې دننه په افغانستان کې عملی جګړه شروع کړي. یوازینی شی چې دوی پې باور لري هغه دا دی چې څنګه دننه په افغانستان کې د خلکو د ذهنونو سره لوبه وکړي او خلکو ته داسې ووایي چې د طالبانو په ضد یو فزیکي جګړه روانه ده تر څو عام ولس د طالبانو په خلاف راپورته شي، دوی اوبه خړي کړي او مایې ونیسي. سیاف په اوسني شرایطو کې زموږ مشر دی، ځان نشي ساتلی.